د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږمه ناحیه کې د یو سړک جوړولو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ د ساختماني او سکتوري چارو رئیس وایي دا سړک 1350 متره اوږدوالی او 20 متره پلنوالی لري چې د ښاروالۍ داخلي عوایدو پر مټ په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. دغه پروژه چې ټول طول 1350 متره دی او عرض 20 متره دی. مخکې ویالې جوړې شوې وې د سړک د طبقاتو کارونه پاتې وو. نو موږ پروژه ټول لګښت یې 25 میلیونه افغانۍ دی د ښاروالۍ له داخلي عوایدو څخه تمویلیږي. بل ورته د قراردادي شرکت مسؤل وایي دغه پروژه به په ټاکلي وخت او له معیار سره سمه بشپړه کړي. نو ان شاء الله تعالی موږ دغه پروژه نیولې ده او دغه کارونه ان شاء الله تعالی موږ پر مخ وړو او خلکو ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله تعالی دا کارونه به موږ 100% په اطمینان او په کیفیت سره ترسره کوو. د شپږمې ناحیې اوسیدونکي بیا په پیل شوې پروژې د خوښۍ ترڅنګ د ښاروالۍ له مسؤلینو د نیمګړو پروژو د بشپړولو غوښتنه کوي. دلته مخکې دا څنګه کورونه به ورسره ډېر تکلیف کې وو، ګرد به وو، باد و باران کې. نو اوس الحمدلله د ښاروالۍ څخه ډېره زیاته مننه کوو. دغه سړک چې کوم نیمګړي کارونه وو انشاءالله تکمیلوي او جوړوي. د جلال آباد ښاروال بیا په خپلو خبرو کې ولسونو ته د نیمګړو پروژو د چارو ترسره کولو ترڅنګ راتلونکي کال کې د رغنیزو پروژو له زیاتوالي خبر ورکړ. راتلونکي کال لپاره به انشاءالله موږ یو ښه زیری وي چې هم به د دې نه پروژې اضافه وي، هم به د مؤسساتو له طرفه اضافه وي. موږ الحمدلله د تیر کال په نسبت عوایدو کې اضافه والی راغلی، پروژو کې اضافه والی راغلی، مصارفو کې کموالی راغلی. خو موږ کوشش دا ده چې له هر طرف نه وي، که د مشرانو له طرف نه وي یا د مؤسساتو له طرف نه وي یا د خپلې بودیجې نه وي، هڅه مو دا ده چې انکشافي پروژې مو زیات شي، خلکو ته خدمات ښه وکړلی شو. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره روان 1404 کال لپاره د 555 میلیونه افغانیو په لګښت 15 بېلابېلې پروژې پلان شوي چې له جملې یو شمېر بشپړې شوي او پاتې نورو باندې عملاً کار روان دی.